وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. او یود کا هغه وخت کله چې د ریزې په اول حصہ کې له خپل کوره راووتلی چې د جنگ د پوره د مؤمنون په خپلې ځایونې باندې کښېنول او الله تعالی ښه اورېدونکی ښه پوه دی. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. کله چې د توسې څخه دوې ډلې د دې اراده وکړه چې بې زړه بزدله شي او الله تعالی د هغې دواړې دوست مددګار و او لازمه ده چې مؤمنون خاص په الله تعالی باندې توکل وکړي. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. او خامخا پر رښتیا سره الله تعالی په بدر کې د توسې سره مدد کړی دی، حال دا چې توسې ډېر کمزور او لږ وی، نو د الله تعالی نه وویریږئ د دې دپاره چې توسې شکر وباسئ. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. کله چې تو مؤمنونو ته وویل آیا توسې ته به دا کافي نشي چې د توسې را په 3000 نازل کړل شوي ملائکې سره د توسې مدد وکړي؟ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين. ویلنا که توسې صبر وکئ او پرهیزګار شئ او هغې په توسې باندې په خپل جوش سره په تیزۍ حمله وکړي، نو دا دی چې توسې رب په 15000 نشان لرونکي ملائکې سره د توسې مدد وکړي. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. او الله تعالی دا مدد نه دی ګرځولی مګر د توسې د پوره زیری او د پوره د دې چې توسې زړونه په دې مطمئن شي او نه دی مدد مګر د الله تعالی له طرفه چې ډېر غالب ډېر حکمت ولدی. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. د پوره د دې چې هغه هلاک یو ټولی د هغې کسانې چې کفر یې کړی دی یا یې ذلیله خور زور کړي، پس چې بیرته محرومه نامراده لوړ شي.